په دې هر څه ته څنګه پوهېږې؟ څنګه به پوهېږم د هغوی په منځ کې یم د هغوی په اړه په هر څه پوهېږم دا واخله ما سره اړیکه ونیسه زنګ ووهې پوهه شوې ته لیونی یې که څنګه؟ وګوره راته زنګ ووهه زنګ ووهه پوهه شوې ټول لیونیان ما پیدا کوي رانا دلته څه خبره ده؟ هیڅ. هغه سړی څوک و؟ ته خو به یې نه ځورولې؟ نه د یوې پتې په اړه پوښتنه یې وکړه د پاتې پوښتنه یې وکړه او ته دې حالته ورسېدې ته مانه څه پټوې رانا؟ رانا سره مې خبرې وکړې خپل نوم او پته مې ورکړه مخکې له وخته زوال په اړه مې هر څه وویل د هغې سترګې روښانه شوې تا سره به وګوري پولیس ملګری راغی زه هم راوتښتېدم راځه موټر ته پورته شه ته هغه سړی چې د خپل جرم پټ ساتلو لپاره دی لوی قاضیان غولولی دي او څنګه یوه خبریاله نشي غولولی ها دا خو ولاکه عقل ومني هغه ډېره زړوره ده په باکس کلاک په سر ووهلم کله مې چې ته د داسې شاهد په توګه چې په هر څه پوهېږي هغه مجلس ته ولېږلې ما هم اټکل کړی و چې دومره به په خپل کار کې بریالی شي کله چې ستا د دروغو له امله هغه د پارلمان وکیل جریمه شو او ما سره مخامخ شو هغه ورځ زه ډېر زیات خوشحاله شوم جسوره د هغه سړي اعتبار مو په اوبو لاهو کړی و اوس د رانا توپالوار دی دا ته څه کوې رانا ها له سپین ږیرو کسانو نه لیکونه اخلې د شپې ناوخته عجیبه کسانو سره خبرې کوې د تیارې اولاده او داسې نورې خبرې مخې ته د ماشومانه ده ولاړه ولې چغې وهي دا چغې نه وهه دا دی چغې وهي خو کوم چې چغه وهه الله دا څه حال دی خدایه مورې عاقف ورور مې راغی په خیر راغلی عاقفه خیر اوسین رخورې ویده ده هو ویده ده الپار چېرته دی هېڅ دلته نه ښکاري البته چې نه به ښکاري خپله کوټه کې بندي دی خیرات دی بیا یې څه کړي نوربانو لوري ته د کوټې ته لاړه شه سمه ده مورې د لیدو په هیله وروره د لیدو په هیله ښه شپه خور جانې هغې ته وګوره څومره ښه ویده ده څومره ښکلی ښکاري عاقفه ووایه راځه غواړم در سره خبرې وکم ستا سترګو کې یو څه ښکاري خورې ښه صبر پوه شم همدا اوس به ورته هر څه ووایي څه شوي خورې چا نه په پټه دا خبره راته کوې نن ملکه بېهوشه شوه روغتون ته لاړو څه وخت غلی شه ښه نو ماته هم ولې خبر رانه کړه ته پوهېږې چې ډاکټر څه وویل د ملکې لاس هسې په کوم څه نه دی ژوبل شوی لاس یې په مرمۍ لګېدلی نه دا امکان نه لري ډېره وینه یې له لاس نه لاړه په خپلو سترګو مې ولیده او هو ملکې هم ډاکټر ته انکار ونه که ویل یې راباندې برید شوی و له موږ نه دا خبره پټوي برید پې شوی زما په ټول ژوند کې چا راباندې چغې نه دي وهلي ته یې هم نشې وهلی اوس مې مخې نه لرې شه کور ته ځم ممدوحه دا ته څه کوې د نورو خبریالانو په څېر خبرونه ولیکه ته هم دا دي خبریالانو په څېر لیکنې وکړه که نه اړتیا نه لرم له تا نه پوښتنه وکړم البته چې اړتیا نه لري په دې پوهېږم ډېره خپل سر یې همدارنګه ضدي هم یوازې خپله خبره منې ستا په کار کې لاسوهنه نه کوم هڅه کوم تا په یو څه پوهه کړم ستا لپاره اندېښنه کوم پوهه شه ته ولې زما لپاره اندېښنه کوې ځکه چې ته له کار نه پرته د بل چا په اړه فکر نه کوې دا کار به ستا په سر بلا راوړي او تا ته به لویه ستونزه جوړه کړي هېڅ دی دا خبره فکر ته نه راځي او کله چې سمه لاره درته ښکاره کوو بیا موږ ملامته وې او موږ ته ښې ډېرې بدې خبرې هم کوې زه د نورو نجونو په څېر حاضر جوابه نه یم ځکه راسره داسې خبرې کوې که نه رڼا هېڅ زړه نه لري که نه زه هم احساسات لرم زه هم ځورېږم زما زړه هم خوږېږي ما سره داسې خبرې نشي کولی ما نه غوښتل تا خفه کړم ته له ما نه څه غواړې ووایه څه په ما دې غږ لوړوې غوسه کېږې زړه مې ماتوې بیا راته وایې چې لاملي زه خپله یم خو داسې نه ده ستا ستونزه بله ده اوس راته ووایه ته له ما نه څه غواړې
اوس هم نه یې پوهه شوې رانه؟ نه نه یم پوهه شوې، تر څو چې ته یې راته ونه وایې پوه به نه شم. غواړم چې هر څه ته راته خپله ښکاره ووایې، همدا اوس یې راته ووایه. هله نو ووایه. پوهه شه نو رانه، هر څه خو په واضح ډول نه ویل کېږي له سترګو او د انسان حالت نه ښکاري. زه غواړم په خپلو غوږونو یې واورم. خبره مې اوږده وه، خپله پوهېږې. ستا په وړاندې خبرې نشم کولی. وګوره نور نو هر څه ښکاره دي، په ما فشار مې راوړه. ته هم داسې ډېر ډارن سړی یې، له تومانچې او مرمۍ نه ډارېږې، خو د خپلو احساساتو ویلو نه ډارېږې. مینه انسان په خبرو راولي، دا چې ته یې نشې ویلی. هسې خپل ځان غولوې. رانا ته څه کوې؟ رانا رانا دروازه خلاصه که. رانا ودرېږه. صبر وکړه، چېرته ځې؟ رانا صبر وکړه. کیلې چېرته ده؟ خو ماته وویل زینونه ولوېدم. والا زه نه پوهېږم ولې لاسې داسې وینې شوی. ډاکټر خو دروغ نه وایي. اوس به پوه شو چې څه خبره ده. ته چیرته ځې؟ باید پوښتنه وکړم چې دا د مرمۍ موضوع څه ده. پوښتنه به وکړو خو داسې نه کېږي. هسې هماغه ستړیا او ټپي ده. صبر وکړه، کېدای شي زه تېروتې ووسم زویه دومره زر. پوښتنه مه کوه. سمه ده سمه ده. ته څه وخت راغلی؟ ما سره د ماشومانو په څیر چلند کوي، خو ډارن دوه خبرې هم سمې راته نشي کولی. د نجلۍ سره څه وکړم؟ هی ودرېږه که نه رانا. ډارن یې نو ډارن یې. هغه موټر دولتي موټر ده، که څه پرې وشي امر صاحب به دواړو سره وګوري. ودروه رانا. پنځه نوي اته څلوېښت شمېره موټر ګوښه کې ودرېږه. خدای یوازې همدا کار کوم. 450 شمېرې والا موټر ګوښه کې ودرېږه. ماښام په خیر، اسناد مو کتلی شم؟ ماښام په خیر. څه شوي امر صاحب؟ نور به څه وي اغلې، موټر چلول هم داسې وي. لایسنس مو له کوم ځای نه اخیستی؟ ولې داسې وایئ امر صاحب؟ لکه چې تاسې ونه لیدل، زه یې څارلم. هو وروره، داسې کس څارم چې زما موټر یې اخیستی دی. آیا ګناه ده؟ آرامه اوسه. یوه شیبه. زه دې سړي نه شکایت کوم امر صاحب. ما ته یې سپکاوی وکړه، موټر یې رانه واخیست، زما شخصیت یې په خو لاندې کړ. هی دا ته څه وایې رانا؟ یو ځای به د پولیسو مرکز ته لاړ شو. د څه شي مرکز ته وروره؟ زه هسې هم سارګر یم. باور مه کوئ، دی هر چاته هم دا خبره کوي. البته ګرانه، زه هم د امنیت عمومي مدیر یم. الله الله. فکر کوم ته غواړې ماته کوم څه ووایې. ستا د لاس په اړه زه به در سره مرسته وکړم. اوس سمه ده. ډیره وډاره شوم عاکفه، تا ته مې هم ونه ویل. نیمه شپه کې کور ته راغلل او زه یې وګواښلم. چا؟ نه پوهېږم، مخونه یې پټ و عاکفه.
زما د پلار توکي وشیندل همدارنګه ټول کور یې ګډوډ که داسې یوه خبره دې څنګه مانه پټه کړه څنګه ومې ویل کنه چې بوډاره شوم هغوی څه غوښتل نه پوهېږم له پلار سره مې لکه چې کومه کتابچه ده کتابچه ده هو پلار خو مې یادښت هم نه نیوه ته خبر یې که نه نجیب ورور ممدو ستاسې په منځ کې څه خبره نه ده شوې نه نه هیڅ نه ده شوې هیڅ زما سر ته یې وسله ونیوله ویې ویل که پولیسو ته لاړه شي یا چاته ووایې نو موږ ته وژنو زه ډېره وډاره شوم مه ډارېږه زه در سره یم ملکې هیڅوک هم نشي کولی ستا یو تار ویښته ته زیان ورسوي د هغوی له منځه یو کس ناڅاپه زما لاس په مرمۍ وویشته بې شرفان خو تا ولې ماته خبر رانه که زه ډېره ډاره شوې وم عاکفه وډاره شوم چې ما ونه وژني ته پوهېږې که زه تا سره وای بیا داسې څه نه کېدل ځکه داسې وشول چې ته هلته یوازې اوسېږې داسې یو کار د هیچا فکر ته نه راته رښتیا وای د وړکتون یوې عادي ښوونکي سر ته به څوک وسله ونیسي دا خبره د شیطان فکر ته هم نه راځي خو البته دا خبره باید هیره نه کړو چې د دې عادي ښوونکي پلار یو خاین شخصیت و ته ښایې کله کله داسې درد کوي ښه خو یې که نه اوس ښه یم یوه شیبه صبر وکړه هر څه به درته ثابت کړم زما کارت ها او په موټر کې دی وروره دا د هغلې موټر دی زما موټر دی وروره یو ساعت کېږي تا ته څه وایم دی هغلی زما موټر وتښته او پوه شه که نه کوم کار چې ښکاروي جالي دی باور مه کوئ هغه ونیسئ یوه شیبه د هغلې ولې ستا موټر وتښته وروره ځکه چې دا ښځه لږ څه نه ډېره ضدي ده وروره بس که نو راځه چې د پولیسو مرکز ته لاړ شو ولې به پولیسو مرکز ته ځم وایم زه پولیس یم سمه ده نو هغه ځای د بیا خپل دی ها دا دی دلته دی هغه زه یم وګوره څه لیکل شوي سارګر ودې لیدل بخښنه غواړم څارګر صاحب اول مو ولې ونه ویل کله دې خبرې ته غوږ ونیوه ما ته وګوره ممدوحه زر کوه ته دې پښه لرې که پښه دې لرې که که نه لرې که څه لرې که پښه دې لرې که دا څه دي ممدوحه هماغه څه چې نشم ویلی ته زما انځور داسې خپله بکسه کې ګرځوې را ګرځوې ها دا خو څه نه دی د کور دیوال کې مې ستا یو لوی انځور زړه وه او په هغه انځور باندې موږ کنډاره وه ښه وخت څارګر صاحب موږ به لاړ شو ښه وخت خپلې دندې ته مو لاړ شه بخښنه غواړم وروره دې پولیسانو ته وګوره ته ولې خاندې ها هله نو ووایه نه یې وایم ومې ویل ووایه ومې ویل نه یې وایم هله ووایه چې مینه لرې سمه ده ومې ویل څه دې وویل ومې ویل در سره مینه لرم نه پوهېږم ته دروغ وایې هله واخله چالاکه ممدوکه کور ته تګ نه ډېره ډارېږم دلته د هندي خود په سر بار یم حسن عمران هم دلته اوسېږي څه شوي دي د څه په اړه فکر کوي وګوره ښه په ارامه مې درته خبره وکړه خو پوهه نه شوې ومې ویل ما سره واده وکړه وخت یې وغوښته ودې لیدل کله چې یوازې ژوند وکړي په سر دې څه راځي ښه نو څه وکړم تا بیا یم نور نو تا دلته داسې یوازې نشم پرېښودلی ښه چېرته ځو زمونږ کور ته موږ دواړه په یو کور کې څنګه به اوسېږو ښه نو سمه ده یو کار به وکړو ته د خوب کوټه کې اوسه زه به هم سالون کې سملم خو تر څه وخته پورې عاکفه تر هغه وخته چې ستا خپل زړه وي ملکې که ما نه پوښتنه وشي غواړم همدا اوس نکاح وتړو خو ته یې چې بې ځایه ضد دې کړی کیدای شي دا بده پېښه تا ته در زده کړي چې یوازې اوسېدل څه معنا لري ملکې د وخت غوښتنې یوازینی لامل مې دا و چې ستا له نیت نه ډاډه شم عاکفه کیدای شي زما په خبرو سم نه یې پوه شوی ته څنګه زما په نیت باندې اوس هم شک لرې ستا لاس اوس یوازې تا پورې اړوند نه دی سترګې دي لاسونه دې نور یوازې ستا نه دي دې سترګو کې دې لاسونو کې زه حق لرم
فاتح هم حق لري باور وکړه له کومې ورځې مې چې تا ته د واده سپارښتنه کړې همداسې فکر کوم ملکه ما پورې تړلې ده او زه ملکې پورې راځه چې خپل کور ته لاړ شو مهربانی وکړئ مننه کوم مهربانی وکړئ کښېنئ تاسې دغه وږي یو موضوع دا ده ملګرو تاسو مو دلته راغوښتي ځکه چې د امنیت نوی مدیر خپله غوښتي چې تاسو سره وپېژني په خیر راغلی ملګرو خیر اوسئ خیر اوسئ ارامه اوسئ کښېنئ څنګه یې نجیب امره مننه مدیر صاحب سرانوال صاحب تاسې به هم ښه یې انشاءالله مننه کوم مدیر صاحب ستاسې دواړو مثبت کارونه مې استانبول ته له راتګه مخکې په ښه توګه وڅېړل اوس ډېر خوشحاله یم چې له تاسو سره اوږه په اوږه کار کوم زمونږ لپاره د ویاړ خبره ده خبره ډېره نه اوږده و موضوع ته راځم څنګه چې مشاور صاحب وویل هغوی 9 ګوتې له روغتون نه تښتولی دی هو مدیر صاحب خو مونږ هغه د هغوی له لاسه واخیسته د کومې کتابچې په اړه چې هغوی خبرې کولې په خواشینۍ سره کوټه کې وسوځېده هغې ته یې د اور نوم ورکړی و نه پوهېږم په هغه کې څه لیکل شوي و ډېر شور جوړ کړی و ټول هغې کتابچې پسې دي هغه کتابچه د چا ده نجیبه د مردیوان په نوم یو کس دی د 9 ګوتې په خبره د مخکې له وخته زوال ان د دولت په منځ کې د ټولو غیر قانوني کارونو تاریخچه پکې شته مدیر صاحب الله الله ډېره جالبه کتابچه به وي هو ډېره به جالبه وي یوازې د مخکې له وخته زوال نه د بېنوما اتلانو په نوم یو بل سازمان هم د ځمکې لاندې نه راوتلی بېنوما اتلان ښه موخه یې څه ده د هغوی له یوه چارواکي سره مې خبرې وکړې ویې ویل موږ هېوادپاله سازمان یو خو تر اوسه نه پوهېږو هر څوک خو نشي کولی د هېوادنۍ مینې لپاره هېواد او ملت په وینو کړي خو ماته د پیکاس او د هغه د ډلې نومونه هغه راکړل اتنا مارس او سیوري په نوم کسان لري نجیب امره له غیر قانوني ډلو سره هیڅکله معامله نشو کولی ته خو پوهېږي د همدې لپاره د غلطې اړیکې جوړولو سره ځان او موږ ستونزه کې ماچوه څېړنه وکړئ چې دا د بېنومه اتلانو ډله څوک ده او څنګه ده اندېښنه مه کوئ مشاور صاحب داسې کوم کار نه کوو چې تاسې ته ستونزه جوړه شي دولتي تربیه د دې کار اجازه نه راکوي که هغه کتابچه مو اخیستې وای ښه به شوي وو تر اوسه هم ځینې شیان شته چې موږ نه دي بشپړ کړي زه خو هېڅ پوه نه شوم که دې کسانو د هېواد جوړولو لپاره دومره هڅه کړې وای خدای پوهېږي چې اوس به کوم ځای کې و مدیر صاحب ځینې د خیر او ځینې د شر غوښتونکي دي رښتیا مو ویل سرنوال صاحب د چا غوښتنه چې څه وي خپله هم هماغه ده بېنومه اتلان دا ډله به څوک وي مشره د پیکاس په خبره د مردیوان کتابچه وسوځېده او ورکه شوه نږدې و چې کتابچه واخلي خو کله چې پولیس ور ورسېدل حالات ګډوډ شو په سختۍ تښتېدلي دي دا اور څنګه ورکېدلی شي تورخانه باید هغه مو اخیستی وای هڅه مو وکړه مشره خو هڅه مه کوئ ثابته له دې وروسته باید هیڅ هڅه کې ناکامه نه شئ باید بریالي شئ زموږ لپاره بله لاره نشته د عاقب ګندوزل په اړه مې یوه خبره واورېده هغه رښتیا ده تېره ورځ دې نیولی خو بېرته دې خوشې کړی هو مدیر صاحب زه هم خبروم مدیر صاحب د عاقب په اړه ډېر جدي شکونه لرو فکر کوم هغوی بریالي شوي چې هغه خپلې ډلې ته راولي دا عاقب څوک دی زموږ یو پخوانی همکارو مدیر صاحب تېر کال یې له تشکیلاتو نه استعفا وکړه غواړې ووایې اوس هغه د بل چا لپاره کار کوي په خواشینۍ سره ښاغلیه فکر کوم د پیکاس نومي کس لپاره کار کوي خو تر اوسه هم کوم ثبوت موږ سره نشته خدای دې وکړي چې زه تېروتې اوسم ډېر بد شوي خو بل کار نشو کولی موږ ټول د دې هېواد خدمتګاران یو که دنده مو ایجاب وکړي خپل پلار هم نه پیژنو ښاغلیه څو ځلې مې هڅه وکړه چې ورسره خبرې وکړم اوس یې چا سره هم خبرې نه کوي څه وکړو موږ بله چاره هم نه لرو ښاغلیه خو ته بیا هم هڅه وکړه چې خپله ټوله هڅه وکړي او له هغه سره خبرې وکړي امر مو پر ځای کیږي په نوې دنده کې بیا هم درته بریالیتوب غواړم مننه کوم په اجازه مو مهرباني وکړئ بریا مو غواړم ښاغلیه انشاءالله وروسته له دې به تل یو ځای یو ښه شپه ښه شپه ولرئ نه پوهېږم لامل یې څه دی خو دې عاقب ته ډېر ارزښت ورکوي مشره دې سړي کې کوم څه شته
د بیلګې په توګه کله چې زه هلته اوسم هڅه کوي د هغه په اړه خبرې ونه کړي. کله چې پیکاس او پیساګور یوازې پاتې شي بیا یې په اړه خبرې کوي. له دې ښکاري چې پیساګور په تا هم تر اوسه پوره باور نه لري. زه به د هغه باور لاسته راوړم، هغه هم ډېر زر. هغوی په دې کار ډېر ښه پوهېږي تورخانه، ځکه چې هغوی د نړۍ په ډېرو مهمو ځایونو کې روزنه لیدلې ده. په اسانه چا باندې باور نه کوي. کار دې سخت دی، خدای دې در سره مرسته وکړي. تا یې په اړه معلومات پیدا کړل؟ هو مشره پیدا مې کړل، یو ځل یې واده کړی. میرمنه یې په یوه پیښه کې مړه شوې. د هغه میرمنه د نکاح په وخت کې وژل شوې ده. دې کار لویه ضربه ور رسولې. 2 کلن زوی هم لري فاتح. که دا کف د پیساګور لپاره مهم وي، وخته به یې کومه نجلۍ د هغه څنګ ته ورلېږلې وي. اندېښنه مه کوه. رښتیا وایئ؟ زه دا سړی غواړم. ستاسې پلان د ده په اړه څه دی؟ که غواړې کوم کار چې مو له فاروق سره وکړو هماغه کار به ورسره وکړو. نه کېږي. هغه د فاروق په څېر نه دی چې هر څه ووایي. داسې به د هغوی موږ ته ډېر پام شي. ښه به وي چې زه دا کار په خپله حل کړم. مشره دا کار ډېر ګواښونکی نه دی. هغه کس زموږ دښمن دی. که ستاسې په اړه پوه شي بیا په یوه زوړ کاغذ ټولونکي باندې څوک شک کولی شي. او که دا سړی په رښتیا هم دومره تکړه وي، داسې ځوان بیا هرومرو داسې کسانو ته اړتیا لري چې ښه مشوره ورکړي او عارفانه خبرې ورته وکړي. زه به د هغه فاني پیر شم. چانس د هوښیار په څنګ کې وي. وبه ګورو چې عاکف د پیساګور لپاره ولې دومره ډېر مهم دی. آخر هم د هغې کتابچې له جنجال نه خلاص شو. اوس نو هغه هم د نورو رازونو په څیر پټه پاتې شوه. لږ تر لږه د بېنومه اتلانو لاسته ورنه راغله، او تر ټوله مهمه دا چې د عاکف لاسته ورنه راغله. خو نه ګوته یې اوس هم له پولیس سره دی که نه؟ امنیتي تدابیرو سره یې په زندان کې ساتي او کوټه یې هم یوازې ده. ډېر زر به دا کار هم حل کم ښاغلیو. تاسې ته ژمنه درکوم دا موضوع به نور تاسې ته سرخوږی جوړ نه کړي. نن بیا ستا یو کس ماته راغی ګوګمندی سدی ټپي شوی و. مرمۍ مې ترې وویستله. ته دا بېکاره کسان له کوڅو راټولوې که څنګه پیکاسه؟ زما کسان د لویې موخې لپاره خپل ځانونه قربانوي ښاغلی حضرالله. هر کله وسلې او توپک کارول په درد نه خوري. مهمه دا ده چې مغزونه کار واخلي. باید فکر او ایډیولوژي ولري. موږ خو نشو کولی په وژنو سره دا ټولنه کنټرول کړو. په خپل منځ کې جنجال مه کوئ. زه غواړم یوه خبره وکړم. جسور مې رانه پسې ورولېږه، هغه کار هم حلیږي. کایا ستا لقب کوچنی دی خو په اصل کې ته ډېر لوی سړی. دا سړی سر له نن زما د مشاور په توګه خپل کارونه پیلوي له ما سره به وي. یو شاعر څومره ښه شعر ویلی دی. خپله کوچنی دی خو د خلکو زړونه بدوي. د 2000 کال راهیسې د خپل علم په وسیله د خلکو فکر او ذهن مغشوش کړی او په پروپاګند سره یې د ټولو خلکو زړونه ډېر بد کړي. داسې حالت شوی دی چې زده کوونکی په ښوونکي، زوی په پلار او مرید په خپل شیخ هم شک کوي. ستا له برکته د عبدالحمید په څېر د تقوا اهل ته خلک د شرابي فکر کوي. د فاتح په څېر یو اتل ته خلک یهود او څوک چې لږ په دین برابر وي هغه ته د ترهګرو نوم ورکوي. یو ځل دې ویلي وو څوک چې ښه غږ ولري هغه ترک نشي کېدلی. خلکو ستا په دې خبرې ډېر خندلي وو. ښاغلی پیساګوره، زه د مور لخوا اختلال لرونکی او د پلار لخوا کارپوه سړی یم. پرون د کلي سړی وم، خو نن یو معاصر رهبر یم. دا هر څه د همدې مسلک له امله دي. د مې په 21مې مې چې د زده کوونکو رهبري کوله زما دا کار ډېر اسانه و. خو ښاغلی پیساګوره اوس مو کار ډېر سخت دی. ولې سخت دی کایا؟ په 1980 کال کې مو یو حکومت نړولی و. اوس غواړو یو نظام ونړوو. ما د مې په 21مې خپل کار وکړ. کردان مې راپورته کړل. اوس هڅه کوم چې د سوسیالیستانو او معاصرو خلکو ډلې جوړې کړم. د 1980 او 80 کال پیښې بیا نه تکراروو. د مې په 21مې مې څومره کارونه وکړل. انقلاب مو جوړ کړ. زه اوس هم د انقلاب لپاره کار کوم. زموږ له برکته هېواد کې 2 کسه ولسمشران شول. ستا د آیا جان باید زموږ ټول لپاره یوه بېلګه وي.
ملکې راځه موږ به پورته لاړ شو ځه هو بکس دې م راکړه راځه لاړه شه مخکې لاړه شه هو همدا ځای دی وګوره ته دلته ویده شه زه م لاندې سالون کې ویده کېږم سمه ده نه کېږي زه سالون کې ویده کېږم عاکفه نه داسې نه کېږي هر څه زما له امله کېږي خبره مو اوږده وه ډېر ژر به یو ځای شو وګوره دا کور زموږ د دواړو دی دا کوټه هم زموږ ده مخکې له مخکې به عادت شي عاکفه ووایه که نه زه نه پوهېږم له تا نه څنګه مننه وکړم ته هم د څه په اړه فکر کوې کیسه کې مه کېږه هله نو ښه شپه زما زمری زوی راویښ شوی دی زما زمریه راویښ شوې راځه زویه راځه مه ژړه وګوره دلته څه دي راځه فاتمې دا واخله وګوره سوی سره لوبه کوې راځه نور نو بس که مه ژاړه زما زمریه راځه زویه غواړې چې پلار دې تا دا کیسه ووایي نه غواړې زویه حالا نو ګرانه ته هلته له خپلو شیانو سره لوبې وکړه سمه ده نو راځه زویه باسکه مه ژاړه باسکه دلته کښېنه آفرین نور نو مه ژاړه د موبایل چارج هم کم دی عاکف سره به چارجر وي کومه کیسه درته وکم د غوماشي او چونګښې کیسه خو زما د زوی له سویې ټیټه ده د مردیوان یادښتونو په اړه څه نظر لرې ښه ته خو زما زوی باید واورې دا زما د پلار او ستا د نیکه د یادښتونو کتابچه ده ته هم حیران شوې که نه نه پوهېږم په دې کې څه لیکل شوي دې کتابچې خو قیامت رامنځته کړی دا نو څه دي څنګه کېدی شي دا خو تشه کتابچه ده موږ د همدې کتابچې لپاره هڅه کوله دا څنګه کار دی هیله کوم مه ګل کېږه بلې پیکاسه زما خبره واوره کتابچه عاکف سره ده ته څه وایې د موبایل چارج مې خلاصېږي لږ څه مخکې مې د عاکف خبرې واورېدې کتابچه یې په لاس کې وه ته ډاډه یې چې هماغه کتابچه ده هو ویلې دا زما د پلار کتابچه ده د موبایل چارج مې خلاصېږي بلې اتنه بلې دې وخت کې چارج خلاص شو څه شوي ولې داسې وارخطا یې ښاغلیه په یوازې توګه خبرې کولی شو فکر کوم بد خبر دی ښاغلیه کتابچه له عاکف سره ده څه هغه سړی ستا کس نه دی تا نه په پټه څنګه داسې کولی شي نه پوهېږم ښاغلیه خو اوس یې کړی دا یو لوی فلاکت دی په اصل کې هغه کتابچه ما ولیده تشه وه هېڅ هم پکې نه و لیکل شوي ویدې هر څنګه چې کېږي له هغه نه باید کتابچه واخلو سمه ده هر څنګه چې تاسې غواړئ یوه لاره به پیدا کړم هسې هم اتنه له هغه سره ده په اجازه مو نو ګوتې موږ ته دوکه راکړې که څنګه دې که خو به کوم بل څه نه وي زه خو به لیونی شم دا کتابچه ولې تشه ده ولې په دې کار به څوک ښه پوه شي څوک به پوه شي صبر وکړه لومړی به تا پټه کړم
مزاحمه خو به نه یم که نه فاتح هم ویده شوی ته تر اوسه نه یې ویده شوې و مې غوښتل غاښونه مې برس کم خو د غاښونو کریم مې پیدا نه که پرون خلاص شوی و صبر وکړه زه به یې نوی درکړم د لاس مینځلو ځای لاندې دی دا کور نور ستام دی مالکې ځان بالاد که اوهو ګوکمانه شفا دې وي مالکې ته دې ویل خپله هم ټپې شوې ارامه اوسه په خیر راغلی تش لاس رانغلم واخله تا ته مې خواږه راوړي دي تاسې چې چاته بغلاوه ورکوې دا د خیر نښه نه وي خو به یې خورم هله واخله واخله وخوره ته څنګه یې واسکه یم نه نه تاسې د نظره شوي یئ داسې وستنه ملکې ته هم ورکوم خو د هغې په واده کې کتابچه څنګه شوه فکر مه کوه چې له کوټې سره سوځېدلې ده خو ښاغلي عاکف له موږ نه پټه هغه اخیستې ده ډېر چالاک دی غواړي د خپل پلار کتابچه لومړی خپله ولولي هغه به موږ ټولو سره حسابي وکړي مخکې له دې چې ناوخته چې باید عاکف نه ځان وژغورو داسې خبرې مه کوه دا کار ستا له وسې پورته دی کار او مینه باید جلا وي مینه نه له کومه شوه موږ دواړه پوهېږو چې ملکه دې څومره خوښېږي ګوکمنه خو اوس نو ډېره ناوخته شوې ته پوهېږې ملکه اوس د عاکف په کور کې اوسېږي زه سبا ملکې ته وایم هر څنګه چې کېږي مغزو نه دې کار واخله کار ته شوه له ښکلا نه دې کار واخله او هغه کتابچه راواخله ستا د خولې خوند خو خراب شو هله ته هم لږ خواږه وخوره چې د خولې خوند دې جوړ شي نه یې غواړم مننه کوم او هو ته زر ښه شه ډېر زر به واده وشي ته به هم د عاکف شابالا شي عاکفه زما د موبایل چارج خلاص شوی کولی شم ستا چارجر واخلم البته ولې نه زه به یې اوس درکړم او هو ما د فاتح لپاره پورته کوټه چمتو کړه اوس به ویښ شي بیا به زه فاتح پورته ویسم مننه کوم ارامه خوب درته غواړم خدای دې وکړي ساړه دې ونه شي هېڅ هم نه کېږي اندېښنه مه کوه تا ته هم ښه خوب غواړم مننه کوم عاقب به راویښ شوی وي که نه مه ژاړه فاتح جانه زه اوس درځم عاکفه 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 چیرته یې ډېر ښه وبه ګورم چې کتابچه چیرته ده باور مې نه کېږي کتابچه یې هم وړې بلې عاکف جانه چیرته تللی زه راویښه شوم ته نه وې یو بیړنی کار مې و مې نه غوښتل ته هم راویښه کړم تا خو ویلي وو ما یوازې نه پرېږدې کور کې ډېره ډارېږم اندېښنه مه کوه کار مې لږ دی زه یې حلوم بیا درځم د فاتح ښوونکي به هم اوس راشي زما تر راتګه پورې هغې سره اوسه ډېره خو نه ناوخته کوي که نه نه ناوخته کوم اندېښنه مه کوه هله نو د لیدو په هیله وروره وبخه دلته یوه قهوه خانه ده چیرته ده له دې ځایه ښي خواته تاو شه مننه له تا نه مننه
هغه پخوانی سړی ته یې ملګری مې راته هم داسې وایي مهرباني وکړئ هر ډول لیک ویلی شئ خپله هڅه به وکړم کومه پخوانۍ قباله دې پیدا کړې که څنګه یو ځل دا وګوره د خط ویلو لپاره خو باید لومړی خط ولیکل شي دې که خو څه نه دي لیکل شوي که څه لیکل شوي وای نو بیا مې نیام لوستلی شو وروره ته به اوس مانه د غیب پوښتنه هم وکړې همداسې ده که نه دې کتابچه کې یو څه لیکل شوي دي په دې ډاډه یم که ته یې نشي لوستلی بل کس ته به یې ویسم صبر وکړه نه حالا بله خوا لاړ شه وروره یو پیاله چای څښم بیا ځم سمه ده پیسې دې جیب کې کېدم دا ځل یې وړیا درکوم خو دننه لاړ نه شي چې زمونږ کار نارامه کېږي واخله دا روده شه کتابچه دې واخیسته نه عاقب سهار وختي کتابچه یې اخیستې او تللی دی چیرته تللی نه پوهېږم هڅه مې وکړه ترې خبرې واخلم خو ویې ویل کار لرم بس کتابچه کې څه نه ولیکل شوي خو پیساګور وویل چې باید لاستی راوړه ما ته وګوره هغه کتابچه راواخله هېڅ پلمه نه منم سمه ده خو څنګه ستا دا ښکلا او جذابیت دا ستا وسلې دي هر څه چې غواړې ترسره یې که خپل ځان نه ګټه واخله عاقب تا سره مینه لري په تا باور لري زما فکر ته بل څه راغلل څه راغلل ته خپل 3 کسان ما ته راولېږه ماسک دې هم واغوندي په هغو کسانو څه کوې زه یو پلان لرم دلته د عاقب کور ته دې راشي نور کار ما ته پرېږده آخر هم اتنه بیرته راغله ډیر وخت راهیسې مې ته داسې نه وي لیدلې ملکې زه باید کور ته لاړه شم د فاتح ښوونکي به کور کې وي هغه به هم د پېښې شاهده شي زما کسان به نیم ساعت وروسته راورسېږي تر ماښامه پورې همداسې په تمه کېږو ووایه نو وروره څه پکې لیکل شوي او که نه ته تاریخ لولې له دې کتابچې به یې پیل کړم ته پوهېږې چې پخوا زمانو کې به جاسوسانو څنګه یو بل ته خبر رساوه پوهېږې زه څه پوهېږم ورور جانه د لیمو په اوبو لیکل شوي کاغذونو په وسیله کله به چې د دښمن لاسته ورغی دښمن به فکر کاوه چې تش کاغذ دی او لهرې به یې غورځاوه د لیمو په اوبو وای 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 ښه نو دا څنګه ولولو ما سره راشه وروره دا ځای خو ډېر تیاره دی دلته برق نشته برق مه روښانه وه راځه دلته کښېنه صبر وکړه څه کوې کتابچه به وسوځوې ته لږ صبر وکړه وګوره داسې کله چې د پاڼې
شاته ور ونیسي بیا د لیمو په اوبو لیکل شوی خط ښکاره کیږي اوس پوه شوې وای 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 ته دا کتابچه ماته راکه نن مې خپل زوی عاکف د لومړي ځل لپاره د سوتلو جاسمي ځمکې لاندې قرارګاه ته راوستی دی هر څه په همدې ماڼۍ کې پیلېږي زمونږ د سازمان نوم مخکې له وخته زابل دی د خپل هېواد د خپلواکي اور په همدې ماڼۍ کې بلوو کله چې راغلو زمونږ د ډلې یو ملګری د ماڼۍ لاندې یو پټ مخزن جوړولو لپاره اوسپنه جوړوله زما زوی عاکف په خپل کوچني لاس ناڅاپه خپل لاس اور ته نږدې کړ او د اوسپنې قالب یې سم کړ زه او ملګری مې ډېر حیران شو لکه دا چې هغه کوم کوچنی هلک نه وي او یو غټ سړی وي او دا پرېکړه یې کړې وه له سترګو یې هم ښکارېده چې راتلونکي کې به د دې هېواد لپاره لوی خدمتونه ترسره کړي حالا دا واخله فاتح راځه چې یو ځای لوبې وکړو زه یې ګورم وګوره ګرانه دا سوی ده مخکې شه هله مخکې شه صبر وکړه څه کوئ څه خبره ده څه خبره ده راشي کوي هیله کوم ارامه اوسه تاسو څوک یې څه غواړئ غلی شه ما خوشي کا غلی شه ووایه هغه کتابچه چېرته ده خوشي کتابچه دلته څه نشته خوشي مې کا خو مې ویل خوشي مې کا ته پوهېږې چې چېرته پټه کړې نه پوهېږم څه په هېڅ خبرې وکړه کتابچه چېرته ده دا هلک غلی کا کتابچه راوړه د څه لپاره غلی کا خوشي کا خوشي کا پام کوه کتابچه چېرته ده خوشي مې کا چېرته ده خو مې ویل چې نه پوهېږم ژوندی اوسې وروره ډېر لوی کار دی وکړه دا ورلګید به زه واخلم دا واخله دا هم ستا پیسې ژوندی اوسې وروره مننه الف لرونکي ماڼۍ سوتلو جا کې هغه ځای باید پیدا کړم که اړتیا دې پیدا کړه بیا هم راشه سمه ده وروره سمه ده خوشي مې کا ووایه هغه کتابچه چېرته ده ومې ویل چېرته ده نشته ما ته وګوره د دې کور مالک ته ووایه چې موږ هغه کتابچه غواړو هر څنګه چې وي ترې اخلو یې که اړتیا شوه بیا هم راځو پوهه شوې راځئ اغلې ملکې څه ښه نه یم سر مې درد کوي ایبرو په هوش راشه ایبرو ته ښه یې ایبرو په هوش راشه خدای بې وخته بې هوشه شوه اوف دا سړی نو څوک دی هم افسانوي دی او هم یو راز دی د ژور دولت یوه رښتینې افسانه ده ته لږ صبر وکړه هغه کتابچه به زما لاسته راشي تا ته هر څه وایم وبه ګورم چې مړ یې او که ژوندی یې دغه خپرونه تاسو ته د شفا انار جوس لخوا وړاندې شوه د انار